ګلبدین حکمتیار د هراتي مولوي انصاري څخه ملاتړ اعلان کړی. د حزب اسلامي مشر چې نن د جمعې لمانځه خطبې پر مهال یې خبرې کول وویل چې د انصاري خبرې د افغانستان نظام او اوسنی حکومت په اړه سلسلنه په حق دي او دا خبرې یوازې د هغه نه بلکې د ټول افغانستان د خلکو د زړونو خبرې دي. نوموړي همدارنګه د ملا انصاري ته ډاډ ورکړی چې په هر څنګه سختو شرایطو کې به یې تر څنګ ودرېږي او ورڅخه به ملاتړ او دفاع وکړي. حکمتیار وایي ټول باید د دې جاسوس غلام او خاوره پلورونکي حکومت پر ضد قیام وکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو نه منلو په غبرګون کې پر کابل ټولې لویې لارې تړي او تر هغوی به بندې وي چې څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلي. له دې مخکې هم حکمتیار افغان حکومت ته ګوت څنډنه کړې وه که حکومت یې بندیان خوشي نه کړي نو ارګ به محاصره کړي، خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د نوموړي خبرې ټوکې بللې وې.